د غزني په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د حکومتي مسؤلینو له لوري خلکو ته د دیني مسلو او شرعي امورو د زده کړې په موخه جوړ شوی سیمینار پای ته ورسید. خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکوي. په عموم کې دا سیمینار موږ داسې ویلی شو چې دا یو اصلاحي سیمینار و. اصلاحي و د دیني کارونو د ضروریاتو په بنا باندې ټول مسایل کې بیان شول. د دغه سیمینار ګډونوال خوښتي او زیاتوي چې له دیني علماوو یې ډېر څه زده کړل او د دا ډول نورو سیمینارونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دې کې انشاءالله د موږ ډېره زیاته اصلاح شوې ده او په آینده وخت کې له ټولو مسؤلینو او چارواکو چې دا خواهش لرو چې موږ ته په خپلو منطقو کې یا په خپلو درو کې موږ ته دا سیمینارونه حتی 3 ورځې نه 4 ورځې 5 ورځې موږ دا سیمینارونه جوړ کړي تر څو د موږ د زړه اصلاح او د موږ په محمدي او په شرعي چوکاټ کې خپله زندگی پیل کړو. په دې سیمینار کې مو هر څه زده کړه، تلقن مو زده کړه، آرام حالات دا مو زده کړه، مثال د خبر د همسایه حقوق، د بل سپین ږیري حقوق، د مشرانو حقوق، د ټولو شیانو مو مثلا دا زده کړه. د ځایي مسؤلینو په وینا په دغه پوهنیز سیمینار کې شاوخوا 1500 کسانو ګډون کړی و. دوی هیله لري چې دا ډول سیمینارونه د غزني ولایت نورو سیمو ته هم وغځوي.